راغلاس خبرونه لمر ماښام له نجیبې سره او دا چې زه د موبي د یو کال نه زما دا اکسپیرینس یا تجربه ده چې زه د دوی سره کار کوم خو زموږ بله مېلمنه چې موږ سره ناست نو هغې زما نه ډېر پخوا هغې سره اکسپیرینس لري نو ما دغه ویلي چې آیا د یو پروډیوسر په حیث هم تاسو کار کړی دی او ستاسو زیاتره خپرونې داسې وي چې په هغې کې به تاسو مېلمانه راغوښتل نو زموږ پروډیوسران هم زما خاص زما د خپرونې ځکه چې موږ هره ورځ یو یا دوه مېلمانه لرو نو دوی هم ډېر زیات په ټینشن کې نو موږ دا وایو چې دا په انټرټینمنټ کې دا ټینشن وي که نه په سیاسي خپرونو کې هم چې سیاسی خلک وایي راځو خپرونې ته بیا راځي دا نه چې پارلمنت کې وایي نه راځو مشکل خو هر دوش مشکل است و افغانستان گاهی مهمانا وعده خلافی میکنن درآبندی بند میمانن تلفن خود گل میکنن اما و برنامه هم لایو باشه لایو است بله دیگه شما دیگه اوجا تپش قلبت دیگه بسیار زیاد است و مهمان تلفن خود گل کرده و برای تو از بالا مثلا باست یا یک کسی رئیست یا کسی زنگ میزنه که خب چی شد یا خودت استرس داری اما فکر میکنم من بخش سیاسی یک کمی استرابش زیادتر است و خاطر شما فکر کنین یک خبر که مهم بود یک خبر سیاسی و جنجالی مهم فعلا چون انتخابات هست ما با انتخابات 93 هم کار کردیم فرض کنین موضوع انتخابات است ما نمایندای ستادای انتخاباتی را میخواستیم و یکی دو تا سه تا از این برنامه لایو میشد مجبور بودیم توازن را هم برقرار کنیم چون بعدا مخاطبای ما را انتقاد میکرد که مثلا فرض کنین از اینی ستاد کو نمایندایش نبود و با اون خاطر شاید یک کمی در قسمت سیاسی امو استراب زیادتر است من هم میگم کارش اونا زیادتر است اما شاید استراب زیادتر است تاسو خبره بیخي تایید کوم په دې خاطر که انټرټینمنټ خبرونه کې که یو سندرغاړی نه نو ته یو اکټر هم راغوښتلی شي که هغه نه ته یو پروډیوسر یو ډایرکټر هم را یا یو لیکوال یا یو شاعر هم کولی شي راوړي خو ستاسو خپرونه کې هماغه ټینشن خو خوند یې په دې کې دی هر کار چې څومره چې سخت او همیشه چې څومره ته د ټف د سخت وخت نه تېرېږي دغومره تا نه څه ښه څه ورته وایي زده کوونکی راوځي چې یو کس چې هغه واقعا ډېر ښه پوهېږي چې شیان بیا وروسته په فیوچر کې څنګه مینج کړي ښه بېلته دا الکترونیک تذکیرو خواته راځم چې خلک نومونه ثبت کړي نو دا که راته وایستئ چې په افغانستان کې اوسه پورې چې تاسو ګورئ موږ یو خبره اورو چې زنانه ډېرې کمې دي چې هغې ثبت نام کوي دې باره کې به تاسو چې دا خبر صحیح ده صحیح نه ده څنګه خب کار تذکره ما دو موضوع را خدمتتان بگویم حالا که فرصت هست و همین تریبیون هست دو موضوع یا دو تا پروسه جداگانه در اداره ثبت احوال نفوس در حال حاضر پیش میره جداگانه یکی کمپاین تذکره کاغذی هست که ما تقریبا در روزهای آخری جنبندی کمپاین هستیم و این کمپاین به دلیل ای که هر 10 سال بالاخره باید در کشور کمپاین تذکره کاغذی میشد و این کمپاین حدود بسیار سال است 3 دهه است که به دلیل جنگ و ناامنی و موضوعات پیچیدگی که در کشور ما هست این کمپاین انجام نشده بود اداره ثبت احوال نفوس امسال خوشبختانه تانست که این کمپاین سراسری را در سراسر افغانستان راه اندازی کنه ما دو هدف داشتیم به خاطر راه اندازی این کمپاین یکی که اتباع کشور شهروندای کشور اتباع بگوییم که شامل همون جمعیت روستایی و دهنشین و اینام شود که به هر دلیل تذکره خود نگرفتن این کمپاین بر از اونایی فرصت بده که بیاین و تذکره خود بگیرن و از حق شهروندی خود برخوردار شوند دوم موضوع زنا بود که مثلا آمار پژوهش‌های ما نشان میداد که در خوست 5% زنا حتی تذکره نداشتند و این یک چیز بسیار باعث تأثیر هست ما با این کمپاین خواستیم که در این ارتباط با وزارت امور زنا و نهادهای دیگه تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم که اونا هم بیان به ثبت احوال نفوس کمک بکنن و ما بتانیم زنای بیشتری را که به هر دلیلی خود در روستا هست یا چی هست یا فکر میکنه که خب من برای چی تذکره بگیرم نیاز ندارم من درس میخوانم نه کار میکنم در صورتی که تذکره فقط برای کار کردن و درس خواندن نیست برای اونا هم تذکره بدیم موضوع دیگه موضوع تذکره های الکترونیکی هست که شما میفهمین این موضوع یا این پروسه هم شروع شده فعلا در حال حاضر فقط در کابل ما موضوع تذکره الکترونیکی را پیش میبریم
و دو مرکز هست که یکی در کارت 4 و یکی در وزیر اکبرخان که اونم دو مرکز رسیدگی میکنن به موضوع تذکره الکترونیکی. بعد از او قرار است که ما برآوردهای خود داشته باشیم، یعنی یک تست و امتحان هم در این مدت برای خود اداره شود که فرض کنین ما در یک ماه به چه نفر تانستیم تذکره بدیم و طبق او زمان بندی کنیم، برنامه ریزی کنیم، برش پالیسی بسازیم که چگونه ما جمعیت کابل و دیگه شهرها را بتانیم تذکره بدیم. خب بیا په دې کې دا کوم خلک ځکه چې په افغانستان کې کوم وخت کې چې دا پاسپورتونه الکترونیک نه وو لا ډیجیټل نه وو نو هغه پاسپورتونه لاسي چې وو خلکو سره درې مو څلوره مو دغسې نو دغسې تذکرې هم دي او که دا الکترونیکل شوز دا تذکرې نو په دې کې بیا معلومېدی چې یو کس د یو نه زیات تذکره نشي ساتلی. دقیق یکی از بهترین یا کاربردی ترین مزایای تذکره الکترونیکی برای کشور ما و شما یا مردم ما شما همونطور که شما گفتین که حالا هر کس فتوشاپ هم یک کاغذ میتونه جور بکنه و هر چند که ثبت احوال نفوذ کوشش کنه جلو تقلب یا جعل تذکره کاغذی را گرفتن نمیتونه به خاطر از اینکه بایومتریک انجام نمیشه. وقتی بایومتریک انجام نمیشه یک کسی میتونه 2 تا تذکره هم داشته باشه ولی تذکره الکترونیکی دیگه ای امکان به 0 میرسانه. شما بایومتریک میشین و چنانچه برای دیگه تذکره اقدام بکنین اوجا سیستم معلوم میکنه که شما تمام مشخصات شما هست و ای که تذکره شما به هر حال همون سریال نمبرش چند است و در چی وقت گرفته شده همه معلومات هست. اگر چنانچه تذکره شما گم میشه باید معلومات داشته باشین، باید در مورد از او بتانین اداره را توجیه کنین که تذکره شما واقعا گم شده و اونا برای شما دیگه تذکره بدن. لذا مشکل جعل و تزویری که در تذکره کاغذی هست با توزیع تذکره الکترونیکی اینمی مشکل کاملا از بین میره. ډیر ښه. نو دغه پروژه چې تر څو الیکشن راځي دا اوس خو د پارلمنت دپاره ولسي جرګې دپاره انتخابات را روان دي نو تر هغې خو نشي کېدی چې ټول افغانستان کې الکترونیک تذکرې راشي ځکه دا خو به یو وخت اخلي چې تر څو راشي نو دغه نورې چې کومې لاسي تذکرې دي کاغذي تذکرې د هغې نه به استفاده اخیستل کېږي. دقیق فعلا خو فیصله حکومت این هست که انتخابات پیشروی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی برایت تذکره‌های کاغذی شود. در این ارتباط به خاطر خواست کمیسیون انتخابات اداره ما با کمیسیون انتخابات یک تفاهم نامه را امضا کرد و یک قسمتی از امیر راه اندازی کمپین تذکره هم به خاطر یک قسمتش کل هدف این نبوده یک قسمتشون به خاطر دادن تذکره به واجدین شرایطی که تذکره نداشتن بوده که به خاطر از اینکه مشروعیت انتخابات هرچی بیشتر تامین شد. اما که شما گفتین تذکره الکترونیکی در دیگه کشورها هم حتی 7 سال 8 سال یا بیشتر از او را در بر گرفته و در افغانستان هم در ظرف 1 سال 2 سال ما نمیتونیم کل نفوذ کشور را تذکره بدیم. ځکه چې مشکل خدا نه چې د الکترونیکل تذکره جوړ شي مشکل دغه دی چې یو وایي ماته به دا قومیت لیکي بل وایي ماته فعلا خو موږ فعلا موږ یو بل هغه د ګریوان نه نیولي دي که نه یو بل هم د ګریوان نه نیولي دي نو هغه شی چې موږ کله کله حکومت ته چې ته کار نه کوي کله کله چې حکومت کار کوي بیا موږ نه پرېږدو ځکه چې موږ خپل څه ورته هغه د کور د جنګونو نه بېکاره کېږو د قومیت د ژبې د دې راځو به بېرته به خبرو ته ادامه ورکوو دم اخلو او لمر ماښام سره اوسېږو.